د مینه ټي وي چینل درنو کتونکو سلام ستړي مشئ وخت مو په خیر. د دې ساعت خبرې ټولګې ته ښه راغلاست. د طالبانو ویاند وایي د عمومي عفوې څخه سرغړونکي مجازات کیږي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د وزارت ویاند د لویدیځو هیوادونو هغه ادعاوې رد کړي چې ویلي دي طالب وسلوال د افغانستان د پخواني حکومت د امنیتي ځواکونو غړي وژني. عبدالقهار بلخي د یکشنبې په ورځ ډسمبر 5 دا څرګندونې یوه ورځ وروسته تر هغې وکړې چې امریکا او یو شمېر لویدیځو هیوادونو د افغانستان د پخواني حکومت د امنیتي ځواکونو د وژل کېدو راپورونه وغندل او په هکله یې د ژر تر ژره څېړنو غوښتنه وکړله. ښاغلي بلخي د دې تورونو په ځواب کې په ټویټر کې لیکلي مجاهدین د بخښنې د فرمان تطبیق ته پوره ژمن دي او د مخکینۍ ادارې کارکوونکي د پخواني مخالفت له کبله نه ځورول کیږي. که د اسلامي امارت هر غړی د عفوې له فرمان څخه سرغړونه کوي قانوني چلند ورسره کیږي او مجازات کیږي. ښاغلي بلخي همدارنګه لیکلي چې د پیښو کلکه پلټنه کیږي خو بې ثبوته شایعات د اعتبار وړ نه دي. د پاکستان پوځ ویلي چې په سیاچن کې د پاکستان پوځي هلیکوپټر غورځېدلی، دواړه پیلوټان پکې مړه شوي دي. پوځ نن د دوشنبې په ورځ ویلي په پیښه کې دواړه پوځي پیلوټان میجر عرفان او میجر زیشان جهانزیب مړه شوي دي. ویل شوي د پوځ د لټون او ژغورنې هلیکوپټرې د پیښې ځای ته رسېدلی دي. سیاچن د همالیا په شمالي غریزه لړۍ کې د نړۍ دویم غټ د واورې ډک غر شمارل کیږي او دې ته د پاکستان او هند ترمنځ لاممنه کشمیر په غریزه لړۍ کې تر ټولو لوړ پوځي محاذ ویل کیږي. په کابل کې یو شمېر فعالو میرمنو د طالبانو وروستي فرمان ته غبرګون ښودلی. ویلي دي چې کاشکې ملا هیبت الله د ښځو د واده پر ځای د هغوی د کار او زده کړو په اړه خبرې کړې وای. دوی وایي د میرمنو په د طالبانو د مشرتابه په فرمان کې د افغانستان د ټولو ښځو اړتیاوو ته پام نه دی شوی او افغان ښځې او نجونې لا ډیر کار او زده کړو ته اړتیا لري. ایران وایي له پراخ بنسټه حکومت پرته افغانستان کې ثبات ناممکن دی. د ایران د بهرنیو چارو وزارت یو ځل بیا په افغانستان کې د پراخ بنسټه حکومت پر جوړېدو ټینګار کړی دی او زیاته کړې ده چې د یو پراخ بنسټه حکومت له جوړېدو پرته په دغه هیواد کې د ثبات راتګ ناممکن دی. د یاد وزارت ویان سید خطیبزاده څرګنده کړې چې هر هغه هیواد چې په حکومتي چارو کې د قومي ترکیب له رامنځته کېدو انکار کوي پرمختګ او بقا یې نشي تضمینېدلی. هغه د غرض د افغان او ایراني پولساتو نښتې ته په اشارې ویلي چې افغان پولسات له صفري نقطې سره بلد نه وو او هغوی فکر کاوه چې ایراني ځواکونه یې خاورو ته دننه شوي دي نو ځکه یې ورباندې ډزې کړي دي او ترمنځ یې نښته شوې ده. هغه ویلي چې له افغان حکومت سره په تماس کې دی او افغان لوري ډاډ ورکړی دی چې په راتلونکي کې به ورته تېروتنې نه تکراریږي. په کابل کې د چین سفیر وایي چې هیواد یې له افغانستان سره د 4.1 میلیونه ډالرو په ارزښت بشري مرستې کوي. په افغانستان کې د چین سفیر وانګ یو نن دوشنبه ډسمبر 6 د لیندۍ 15 پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې هیواد به یې له افغانستان سره د 4.1 میلیونه ډالرو په ارزښت خوراکي توکي برابر کړي. هغه زیاته کړې چې دغه اندازه مرستې به د افغانستان د خلکو سره چې له سخت ژمي څخه تیریږي مرسته وکړي. په کابل کې د چین سفیر د تېرې نومبر میاشتې پر 21 هم ویلي و چې څه باندې 1000 ټنه بشري مرستې له بیجینګ څخه کابل ته روانې شوې دي. په افغانستان کې د چین سفیر وانګ ویلي دي چې په دغو بشري مرستو کې غذایي مواد، شیرچای، لباسونه، د ژمي لپاره بوټان او کمپلې شامل دي. دا مرستې په اورګاډو کې افغانستان ته انتقالي. ښاغلي یو همدغه راز وویل چې د جولای د میاشتې راهیسې د افغان چین د اورګاډي د پټلۍ له لارې افغانستان ته 2600 ټنه خوراکي مواد انتقال شوي دي. روسیه ویلي له افغانستان څخه سیمې ته د ترهګرۍ پر خپرېدو اندېښمن یو. روسیې ویلي چې په تاجکستان کې یې خپلې پوځي اډې ته 10 نور ټانکونه هم استولي دي. روسیې ویلي چې له دې چارې موخه په تاجکستان کې د افغانستان پولو ته څیرمه د نظامي وړتیاو پراختیا او پیاوړتیا ده. روسي رسنیو د یاد هیواد د پوځي چارواکو له قوله زیاته کړې ده چې دوی لا هم له افغانستان څخه روسي او دغه هیواد ملګرو هیوادونو ته د ترهګرۍ پر خپرېدو اندېښمن دي او هڅه کوي چې تر خپله وسه د خپل ځان او ملګرو هیوادونو ساتنه وکړي. روسیې زیاته کړه چې دوی به په هیڅ صورت اجازه ورنکړي چې ترهګري سیمې ته نفوذ پیدا کړي او پر همدې بنسټ هڅه کوي چې له تاجکستاني پوځیانو سره په ګډه د دې پدیدې مخنیوی ممکن کړي. اوچا وایي له 1 میلیونه افغانانو سره بشري مرستې شوي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې UN اوچا ویلي ملګرو ملتونو او همکارانو یې د 2021 کال له سپتمبر نه تر نومبر پورې له لږ تر لږه 2 میلیونه افغانانو سره مرستې کړي.
دا خبره یادې ادارې پرون په یو ټویټ کې کړې ده. د ټویټ په اساس ملګرو ملتونو همکارانو یې په تیرو شاوخوا 3 میاشتو کې له 7 میلیونه افغانانو سره د خوړو مرسته کړې ده. نږدې 9 لکو افغانانو ته یې صحي خدمات رسولي او نږدې 1,80,000 خوارځواکو ماشومانو ته یې خواړه رسولي. په دې سربیره بیا ملګرو ملتونو په ټینګار سره ویلي چې 40 میلیونه افغانان عاجلو مرستو ته اړتیا لري. د اوچا د افغانستان څانګې مشرې ایسیابیلا موسار کارلیسن ویلي چې 40 میلیونه افغانان دمګړې خوړو، صحي خدماتو، واکسینونو او د ژمي پر مهال امکاناتو او نغدو پیسو ته اړتیا لري. د بخښنې نړیوال سازمان وایي افغانستان کې امن خونې تړل شوي دي او شته یې هم د طالبانو لخوا لوټل شوي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې د طالبانو له واکمنېدو وروسته د تاوتریخوالي قربانیانو ته د خدماتو سیستم له منځه تللی، امن خونې تړل شوي او شته یې د طالبانو لخوا لوټل شوي دي. یاد سازمان په خپل تازه راپور کې ویلي چې د طالبانو له راتګ وروسته د تاوتریخوالي ښکار شوو ښځو او نجونو ته د خدماتو رسولو سیستم فلج شوی او دغه راز ډیرې ښځې د امن خونو مامورینو، وکیلانو، قاضیانو، دولتي مامورینو او نورو چې د ښځو د خوندیتابه په چارو کې ښکیل و له ګواښ سره مخامخ دي. یاد سازمان په بادغیس، بامیان، دایکنډي، هرات، کابل، کندوز، ننګرهار، پکتیکا، سرپل او تخار ولایتونو کې د تاوتریخوالي ښکار شوو ښځو او نورو کسانو سره مرکې کړي دي. په دې راپور کې پر طالبانو تور لګول شوی چې په ډیری مواردو کې طالبانو د امن خونو مامورین ځورولي او ګواښلي هم دي. د بخښنې نړیوال سازمان له طالبانو غوښتي چې امن خونې بیرته پرانیزي او د تاوتریخوالي د ښکار شوو ښځو او نجونو لپاره دې د خوندیتابه خدمات وړاندې کړي. جاسپر ویک د افغانستان او پاکستان لپاره د آلمان د ځانګړي استازي په توګه ګمارل شوی دی. د راپورونو له مخې ښایي د 2022 میلادي کال په لومړیو کې آلمان په کابل کې خپل ډیپلوماتیک ماموریت بیرته له سره پیل کړي. د افغانستان په جوزجان ولایت کې د افغانستان په کچه 3م ستر بندر بیرته پر فعالیت پیل کوي. د جوزجان ولایت سیمه ییزو چارواکو ویلي دي د دې ولایت په قرقین ولسوالۍ کې د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ د ګلفت په نامه بندر بیرته له سره فعالیږي. د یاد ولایت د سرحدي ځواکونو قمندان ملا جوره رسنیو ته ویلي چې په نږدې راتلونکي کې به یاد بندر بیرته پر فعالیت پیل وکړي چې ورسره جوخت به ګڼ شمېر هیوادوالو ته د کار زمینه برابره شي او دغه راز به د افغانستان د اقتصادي غوړېدو سره مرسته وکړي. دغه بندر چې په 1414 لمریز کال کې په رسمي ډول د دواړو هیوادونو ترمنځ پرانیستل شوی دی، له ترکمنستان څخه ورباندې نفتي توکي واردېږي او دغه راز له دې اړخه د وچې او تازه میوو په ګډون نور افغان توکي هم صادریږي. درنو کتونکو د دې ساعت خبرې ټول به تر همدې ځایه او تر بیا نورو خبرونو خوشحاله شېبې ولرئ. د الله په امان.